په جلال اباد کې چاودنو لږ تر لږه 3 تنه وژلي. قدرمن لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. د ننګرهار ولایت له مرکز جلال اباد څخه راپورونه وایي چې هلته 2 پرلپسې چاودنې شوې دي. دا چاودنې د یکشنبې په ورځ نومبر 1 یعنې لړم 14مه د ښار په 2مه امنیتي حوزه کې شوي دي. یو عیني شاهد چې ویې نه غوښتل چې نوم یاد شي امریکا غږ ته وویل چې په دغو چاودنو کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي دي. هغه وویل چې چاودنې د سړک غاړې د ځای په ځای شویو ماینونو له کبله رامنځته شوي. د طالبانو د حکومت چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تر دې دمه کومې ډلې د دغو چاودنو مسؤلیت نه دی منلی او نه هم معلومه ده چې هدف یې څه و. ځینې محلي رسنیو راپور ورکړی دی چې 3 جسدونه روغتون ته انتقال شوي دي. ویل کېږي چې له دغو چاودنو وروسته د ډزو غږونه هم اوریدل شوي. په افغانستان باندې طالبانو له بیا واکمن کېدو وروسته د داعش خراسان ډلې بریدونه زیات شوي دي. د دغه ډلې په بریدونو کې تر دې دمه لسګونه وسلوال طالبان او ولسي خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلومات لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مننه.